د عارف وزیر شهادت د لر او بر پښتنو ناره پورته کړه. ګران اوریدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او د علي وزیر د تره زوی عارف وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د سر د 3 ساعته جراحي عملیاتو پر مهال ساه ورکړه او شهید شو. علي وزیر پر ټویټر لیکلي چې عارف وزیر نور له موږ سره نشته. په سردار عارف وزیر د خپل کور مخې ته تیر ماښام وسلوال برید وشو چې نوموړی په سر او سټ کې په مرمیو ولګېد. که څه هم پیشلوي مهال ډاکټرانو وویل چې له عارف وزیر مرمۍ ویستې او د وینې فشار نارمل او ساه اخیستی شي، خو وروسته د عملیاتو پر مهال یې ساه ورکړې. پر هغه برید ګڼو لوریو په افغانستان او پښتونخوا کې غندلی او ټول پښتانه سخت پرې خواشیني دي. د ولسمشر غني سلاکار ضیاءالحق امرخیل پر عارف وزیر برید بزدلانه او وحشیانه عمل بللی. پښتون مشر سیاستوال محمود خان چکزي بیا ګواښ کړی چې دا به د پاکستان ریاست ته ډیره مشکله پریوزي. ندی مسکر بیا لیکلي څوک دې دا نه وایي چې عارف وزیر نامعلومو کسانو ویشتلی، بلکې د هغه په وینا د عارف قاتلان د پاکستان ریاست دی او د دوی دعوه هم پر پاکستان ده. د ملالۍ یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې د عارف وزیر کورنۍ نور د جنازو د پورته کولو تاب نه لري. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي عثمان خان کاکړ بیا ویلي د روژې په مبارکه میاشت کې د ریاست بدماشۍ عروج ته رسېدلې. د پی ټي ایم کوټې غړي مولوي بهرام خان هم پر عارف وزیر د برید پړه پر پاکستان وراچولې. دوی وایي افسوس دا دی چې یو طرف ته کورونا ده، بل طرف ته ریاست پښتانه په وینو لمبوي. اخر تر کومه د دې ترهګرۍ تر شا د پوځي درېشۍ لاس دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دنیا د میړنو دي دا دوه کاره، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. شهادت د کابل او هر څاڅکی وینه دی پر دښمن توپان شه. دغه راز د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې د عارف وزیر د مرګ په اړه باید څېړنه وشي او چارواکي باید د دغه برید ځواب ووایي. د عارف وزیر د کورنۍ 11 غړي تر دې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا روزل شویو ترهګرو شهیدان کړي چې بدبختانه عارف وزیر 12 شو. د عارف وزیر شهادت له ارمان لوړي وروسته په پښتنو یو بل لوی پور پاتې شو او د هغه شهادت لر او بر پښتانه سخت وځورول. عارف وزیر د لوی افغانستان شهید دی. په هر حال تاسو د دغه برید او د لر او بر مشرانو د نظرونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. دا وه عارف وزیر د برید په هکله د لر او بر مشرانو نظرونه. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.